ټیک ټاک د پاره به موږ د یو اس ای والا یعنی د ډالر والا اکاونټ څنګه جوړو چې ډیر په اسانۍ سره جوړ کړی شي. نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې یو ډیر اسان طریقه درښیم چې تاسو ډیر په اسانۍ سره تاسو د ټیک ټاک د پاره یو اس ای والا اکاونټ جوړولی شئ. کوم چې د ډالر والا اکاونټ وي تاسو بیا په هغې باندې ډالرې ګټلی شئ. یعنی تاسو ویډیو اپلوډ کوئ په هغې به تاسو ته ریوینیو حاصلېږي، کوم ډالر چې وي هغه به تاسو ته میلاویږي. خو تاسو به د یو اس ای والا د اکاونټ څنګه جوړوئ دې لپاره خلکو مختلف طریقې ښودلي. الریډي پې ما ته یوه طریقه ښودلې هم ده، خو د هغې نه هم درته ډېره یو اسانه طریقه درښیم چې نه پکې څه د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو ضرورت شته. بالکل تاسو په اسانۍ سره په یو کلیک باندې د یو جیمیل په مدد سره د ټیک ټاک دپاره د یو اس ای والا اکاونټ جوړولی شئ، یعنې د ډالر والا اکاونټ جوړولی شئ ډېر په اسانۍ سره. نو د هغې دپاره تاسو کوئ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ټول مکمل طریقه راته ښیم سټیپ بای سټیپ. ډېر اسان کار دی، تاسو بس په اسانۍ سره د اکاونټ جوړولی شئ. څوک په څه ځي پوه نه شي بیا موږ ته کمنټ کولی شئ چې په دې زه پوه نه شوم سکرین شاټ سره بیا به تاسو ګایډ کیږئ. د دغه نه علاوه زه مکمل طریقه ګورو د موبایل په سکرین کې، بلکې ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. ټولو نه اول به تاسو خپل موبایل کې وی پی این کولا وهئ. که تاسو د ټیک ټاک یو اس ای والا اکاونټ جوړوئ، کوم د ډالر والا اکاونټ چې وي مونټایزیشن دپاره، نو د هغې دپاره به تاسو خپل موبایل کې وی پی این چې دی هغه کنیکټ کوئ او د هغه ځای سره به یې کنیکټ کوئ کوم ځای کې چې مونټایزیشن د ټیک ټاک آن وي. د ټولو نه اول به تاسو وی پی این کنیکټ کوئ. نو دا وی پی این چې دی دا یو ډېر بهترین وی پی این دی. تاسو به زه لینک په کمنټ کې درکړم، په دغه لینک باندې کلیک واخلئ او دا وی پی این خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ او اوپن یې کړئ. چې څنګه تاسو اوپن کړئ را به شئ دا یو نشان تاسو ته ښکاري، صحیح ده. تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کلیک واخیستو دلته تاسو دا ټول نشانونه ښیئ، ټیک شو. دا یونایټډ سټیټ دی، یو کې دی، جرمني ده او یو اس دی. په دې ټولو کې تقریبا ټیک ټاک مونټایزیشن آن دی. خو تاسو به څه وکئ دا اولنی کوم یو اس چې دی تاسو به دا سلیکټ کړئ، ټیک شو. یونایټډ سټیټ دا چې تاسو سلیکټ کړئ دلته به تاسو دا وی پی این آن کړئ، ایډز به راشي، ایډز به کراس کړئ. دا وی پی این اوس کنیکټ ټیک شو. هغه سپیډ هم تاسو چیک کولی شئ او وی پی این ډیوریشن هم روان دی. نو تاسو بیا څه وکړئ چې کله وی پی این کنیکټ کو را به شئ خپل موبایل کې به ګوګل راواړوئ. چې څنګه تاسو خپل موبایل کې ګوګل راواړو تاسو به سرچ کوئ په ګوګل کې ټیک 50.xyz تاسو سره به دا یو سایټ راوالي ټیک 50. تاسو به څه وکړئ په دې ټیک 50 په کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په دغه باندې کلیک کوئ نو دلته هم تاسو سره شو کېږي، لږ لاندې راشئ، ټیک شو. دا یو پیج دی، په دې هم تاسو کلیک کولی شئ. د دغه نه علاوه دلته دا سرچ اپشن دی، په دې به کلیک کوئ او دلته به ولیکئ یو اس ای اکاونټ، ټیک شو. یو اس ای اکاونټ به دغه شانتي ولیکئ او دا به سرچ کوئ. څنګه چې تاسو دا سرچ کوئ اولنی پیج به تاسو سره کولاو شي، دا دی ټیک شو. تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ. مکمل طریقه کار یې په دې کې هم ښودلی دی، تاسو هغه هم چیک کولی شئ. دغه نه علاوه بالکل ویښ ته به لاړ شئ، کلیک هیر به یې لیکلی وي، په کلیک هیر به کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په کلیک هیر کلیک واخیستو تاسو سره به دا پیج کولاو شي. دلته به تاسو ته وایي چې اوپن ټیک ټاک، دلته به تاسو وکئ ټیک ټاک به نه اوپن کوئ، را به شئ په دې ناټ ناو به کلیک کوئ، ټیک شو. تاسو په دې ناټ ناو کلیک کوئ، که تاسو ټیک ټاک اپ انسټال پروت وي که نه نو هغه به تاسو نه اوپن کوئ، صحیح ده. بیا به څه وکئ را به شئ دلته دی ساین اپ، دا یو نشان تاسو ته ښکاري، تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ، ټیک شو. په دې چې څنګه تاسو کلیک واخلئ دلته 3 اپشنونه دي، خو تاسو به 3 وړو کې ګوتې نه وهئ. دا اولنی کوم اپشن چې دی که نه تاسو به څه وکئ په دې به کلیک کوئ، یوز فون آر ایمیل، په دې به کلیک واخلئ. په دې چې کله تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو ډیټ اف بر ورکوئ چې په ټیک ټاک کې د مونټایزیشن لپاره د هغې ډېر ضرورت وي. که تاسو د 18 سال نه کم عمر په دې کې ورکړئ نو تاسو بیا مونټایزیشن نه شئ کولی، ټیک شو. دلته به تاسو څه کوئ عمر به د ټولو نه اول سلیکټ کړئ چې د 18 سال نه په بره وي. دلته به راشئ دغه شانتې، ټیک شو. دا ما سلیکټ کړو. دلته بیا تاسو وکئ په دې نیکسټ په کلیک واخلئ. په نیکسټ چې څنګه تاسو کلیک واخلئ دلته اوس ګورئ فون نمبر کې وګورئ یو اس ای راغستی دی، د کنټري کوډ د هغه ځای دی. نو تاسو به دلته نمبر نه ورکوئ. دلته دا بل اپشن دی ایمیل اپشن دی، تاسو به څه وکئ په دې ایمیل به کلیک کوئ. دلته به تاسو خپل یوه جیمیل آی ډي وي تاسو سره، که نوې جوړه کړې وي نو نوې زیاته ښه ده، که نوې زړه آی ډي وي خو چې ټیک ټاک اکاونټ پرې نه وي کریټ شوی نو هغه آی ډي به راوړئ دلته به ورکوئ، د جیمیل کومه آی ډي چې وي، صحیح ده. بیا به تاسو وکئ په دې نیکسټ په کلیک کوئ. چې کله جیمیل آی ډي ورکړه په نیکسټ په کلیک واخلئ، صحیح ده. چې کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک کو دلته وایي پاسورډ جوړ کړئ، یعنی خپل ټیک ټاک اکاونټ دپاره پاسورډ جوړ کړئ چې بیا تاسو ته یاد وي. نو دلته به تاسو پاسورډ ولیکئ او څنګه چې تاسو پاسورډ ولیکئ په دې به کلیک واخلئ، پاسورډ به تاسو ته شو شي او د هغې نه به سکرین شاټ والی ځان سره به سیو کړئ. پاسورډ به څنګه لیکئ ګورئ، دلته به تاسو ورډز هم لیکئ، ان سی به پکې هم لیکئ او کوم سپیشل کرکټر چې وي سیمبل هغه به پکې هم ورکوئ، ټیک شو. ګورئ زه څنګه پاسورډ جوړوم دغه شانتې به تاسو جوړوئ. ټیک شو. دا سپیشل کرکټر دی، ها دا مې پکې ورکړه، بره دغه دواړه لیکي چې دي
ټیک مارک شوی څنګه وایي دا صحیح شوي ښه. بیا به تاسو وکړئ په دې ساین اپ په کلیک کوئ چې څنګه تاسو اکاونټ جوړ کو پاسورډ جوړ کو ساین اپ باندې به کلیک واخلئ. تاسو جیمیل ته به یو کوډ ځي نو هغه کوډ به تاسو رالی او دلته به یې ورکوئ چې څنګه تاسو ورکړئ تاسو اکاونټ به جوړ شي دغه شان دي. صحیح ده دا دی جیمیل ته رالم ریفرش مې کړو نو دا دی بالکل کوډ راغلی دی. صحیح ده دا کوډ به تاسو کوئ کاپي به کوئ یا دغه شانتې 11 بالته ویسئ 246979 ټیک شو. چې څنګه تاسو دا ووهئ دلته به اتوماتیک لاګین شروع شي. صحیح ده کوډ چې څنګه تاسو ورکئ اکاونټ زموږ جوړ شو. ګورئ یوزر نیم نه مخکې ویریفیکیشن هم نه دی شوی نو ویریفیکیشن به مو کوئ تاسو سره چې سره واخیسته که نه دغه شانتې به ویریفیکیشن هم وکئ. ویریفیکیشن یې دونه ګران نه دی. ګورئ دا ویریفیکیشن یې هم وشو. ټیک شو. یوزر نیم تاسو اوس هم ورکولی شئ او که اوس یې نه ورکوئ دلته په دې سکیپ باندې کلیک کوئ وروستی به یې ورکوئ نو بالکل تاسو څه وکئ په سکیپ باندې کلیک کوئ یوزر نیم مه ورکوئ. صحیح ده په دې سکیپ په کلیک واخلئ په دې چې تاسو کلیک کوئ ستاسو اکاونټ دلته لاګین شو. اوس ګورئ اکاونټ اوس موږ سره کریټ شو. صحیح ده دا به اوس موږ څه کوو اوس به موږ راځو او کوم موږ سره چې ټیک ټاک اپلیکیشن دی په هغې کې به دغه اکاونټ ورکوو. ټیک شو. په دې سویچ په کلیک کوئ او دلته به ایډډ اکاونټ باندې کلیک کوئ. صحیح ده دلته به تاسو وکئ یوز فون آر ایمیل ساین اپ دی نو تاسو به څه وکئ ساین اپ کوئ خو به نه موږ الریډي اکاونټ جوړ کړی په دې لاګین به کلیک کوئ او دلته به تاسو وکئ یوز فون ایمیل آر یوزر نیم په دې به کلیک واخلئ. په دې چې کلیک کوئ دلته به تاسو وایي چې فون نمبر ورکوئ نو فون نمبر به نه ورکوئ را به شئ د ایمیل ته او دلته چې تاسو کوم ایمیل باندې آی ډي جوړه کړې وي اکاونټ جوړ کړی وي هغه ایمیل او پاسورډ به ورکوئ او سمپل په لاګین به بیا کلیک واخلئ. صحیح ده اوس ګورئ دلته بیا ویریفیکیشن جاري دی ویریفیکیشن به کېږي هغې نه پس به زموږ اکاونټ اتوماتیک لاګین کېږي. ګورئ دلته وایي سیم کم شیپ چې دی هغه سلیکټ کړئ نو دلته سیم کم دی تاسو لیدلی شئ دا دي ښه دا دواړه مونږ سلیکټ کړو بیا په کنفرم باندې کلیک کړو ویریفیکیشن کمپلیټ شو. اوس ګورئ زموږ اکاونټ به دلته اتوماتیک لاګین شي. اکاونټ زمونږ دلته لاګین شو دغه اکاونټ دی دا اوس موږ جوړ کړی دی. اوس ګورئ دوستانو اکاونټ زما لاګین شو دلته وی پی این هم ما اپ کړی دی. ټیک شو. اوس به موږ څه کوو چې اکاونټ لاګین شو راځو به دې 3 ډاټ په کلیک اخلو او دلته به چیک کوو چې مونټایزیشن هغه اپشنونه یې موږ ته راکړي دي که نه نو دې لپاره به راشئ په 3 ډاټ چې څنګه کلیک کوئ دلته کریټر ټول دی په دې به کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دا وګورئ ټیک شو ورک وذ آرټسټ دلته کریټر مارکیټ پلیس او دلته کریټیویټي بیټا پروګرام بیټا دا اپشن موږ سره اوس راغی. ټیک شو. اوس تاسو په مخ کې ښه اوپن کړم چې تاسو یې وینئ دا وګورئ. صحیح ده دا اکاونټ موږ سره کریټ شوی دی تاسو لیدلی شئ په اسانۍ سره یعنی بغیر اوس وی پی این ضرورت هم تاسو ته نه راځي نه بل څه د اپلیکیشن ضرورت په راځي ډایرکټ دغه شانت اکاونټ جوړ کړئ کومه طریقه چې ما ښودله او راشئ دلته یې اوپن کړئ. اوس که تاسو سره ډایرکټ ویوز نه راځي یا فالو کېږي څوک نه یا فالوور نه راځي نو تاسو به تعدي نه کوئ 15-20 ورځو پورې تاسو ډیلی ویډیو اپلوډ کړئ د هغې نه پس هر څه به ستاسو سیټ شي کسان به هم فالو کېږي تاسو به هم فالو کېږئ دغه شانتې ویوز دا راتله به هم شروع شي. نو دغه شانتې دوستانو تاسو ډېر ایزیلی کولی شئ چې ځان لپاره د یو ایس ای والا کوم د ډالر والا اکاونټ چې دی هغه ډېر په اسانۍ سره جوړ کړئ. د دې نه علاوه دوستانو که ستاسو څه قسمه پوښتنه وي موږ سره کمنټ کې کولی شئ. د دغه نه علاوه دا ویډیو د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډېره مننه د الله پام.